د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې د نجارۍ په سلګونو وړې او غټې فابریکې موجودې دي چې په هره فابریکه کې یو شمېر افغانان د دروازو، کړکیو، میزونو، چوکیو، چپرکټونو او نورو شیانو په جوړولو بوخت دي. په کار بوختو کسانو کې داسې استادان هم شته چې په دروازو، کړکیو، بیډونو او چوکیو کې ښکلي نقشونه او ګلکاري کوي. په دغو فابریکو کې د یادو استادانو په لاسونو د کونړ له قیمتي لرګیو ډیر شیان جوړ شوي، خو دولت ورته د انتقال اجازه نه ورکوي. دې کارخانه کې استادان په دروازو، فرنیچرو او میزونو کې په ګلکارۍ هم بوخت دي. محمد رمضان ټوله ورځ لګیا وي په دروازو او نورو شیانو کې د خپل زده کړي هنر او د اوسپنیزو وسایلو په وسیله د ډول ډول ګلانو، ونو او بوټو رسمونه جوړوي. دا مونږ ډبل بیډو کې کوو، دروازو کې کوو، شدارو کې راځي، جالري راځي، هر قسم کار راځي هغه کوو. یو ډبل بیډ هم د ورځې کېږي، بعضې ډبل بیډ داسې هغې کې 4-5 ورځې تېروو، هفته هم پکې تېرېږي. غټ ډبل بیډ وي، ورکوټې ډبل بیډ دې پورې فرق وي که نه، نو بس ډبل بیډ فرق دی چې څومره دغه وي. نو قیمتونه خو داسې دي چې د 22,000 نه واخله د 1.5 لک روپو پورې ډبل بیډ شته. نجاران وای دوی له خلکو فرمایشونه اخیستي، هغوی ورته پیسې ورکړي، خو حکومت له لرګیو جوړو شوو موادو ته په انتقال بندیز لګولی چې دوی ته یې ډیر زیانونه اړولي دي. د نجارانو ټولنې یو تنغړي فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل موږ ډېرې ستونزې لرو چې تقریبا پاخه مواد زموږ ډېر زیات ټول دي او د خلکو نه مرګونه اخیستي او بار راځي او دلته د هغې سره موږ جرګې او مرکې کوو. د دوکانونو کرایانې را باندې پاتې دي، د مزدورانو پیسې را باندې پاتې دي. زموږ دا کم جوړ شوی مال چې دی دا د خپل ولایت نه بل ولایت ته حتی نشي تللی، نو ډېر غټو مشکلاتو سره مخ یو. او دولت را سره بار دا ژمنه کړې ده چې موږ تاسو ته دا کوم فرمان چې راغلی د شورای وزیرانو نه موږ تاسو له اجازه درکوو، خو سار راته یوه خبره کېږي، ماښام راته بله خبره کېږي، تقریبا دا 9 میاشتې وشو موږ په هېڅ باندې پوه نه شو. 6 میاشتې وشو چې په کونړ کې دننه او له کونړ څخه بهر له لرګیو څخه د جوړو شوو موادو انتقال بند دی. خو د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم ازادۍ راډیو ته وویل چې د وزیرانو شورا یوه پریکړه ورته را رسېدلې چې پکې له کونړ څخه د پخو موادو د انتقال اجازه ورکړل شوې ده. د اقتصادي کمیټې له لوري چې د پخو موادو د انتقال په اړه کوم مصوبه راغلي، هغه مصوبه د ولایت مقام له لوري امنیتي ادارو ته انتقال شوې ده او انشاءالله چې دغه مسله به ډېر ژر حل شي. کونړیان وایي د وزیرانو شورا په یاده پریکړه کې له محصول پرته له لرګیو جوړو شوو پخو موادو ته د انتقال اجازه ورکړل شوې چې دا کار د کونړ او دلته د پاتې ځنګلونو په زیان دی چې ورسره به نه یوازې دا چې کونړ ته ګټه ونه رسیږي بلکې د ځنګلونو وهل به نور هم زیات شي. تر اوسه نه د لرګیو سوداګر، نه دولتي مسؤلین او نه هم قومي مشران دې ته چمتو شوي چې د نورو ځنګلونو د نه وهل کېدو او د دغه ملي شتمنۍ د نه لوټ کېدو په اړه ډاډه خبره وکړي.